دا په څو ده. How much is it? How much is it? دا په $10 ده. It is $10. It is $10. نن ورځ مې تاوان وکړ. I lost today. I lost today. زما جوب خالی ده، یعنی زما سره پیسې نشته. نو داسې به وایو My pocket is empty. My pocket is empty. Empty معنا خالی. هغې ته اوس ووایه Tell her now. Tell her now. راځه چې اوس لاړ شو. Let's go now. Let's go now. هغه خاندي. He is laughing. He is laughing. زه له تا سره مرسته کولی شم. Can I help you? Can I help you? اوس څو بجې دي؟ What time is it now? What time is it now? What time is it now? زه د یو کتاب پسې ګرځم یا لټون کوم. I am looking for a book. I am looking for a book. زه تشناب چیرته پیدا کولی شم؟ Where can I find a restroom? Where can I find a restroom? زه کومک ته اړتیا لرم یا ضرورت لرم. I need assistance. I need assistance. موږ اوس یوه کورنۍ یو. We are a family now. We are a family now. دا محفوظ در سره وساته. Keep it safe. Keep it safe. هغه به راشي. He will come. He will come. هغه به پخلی کوي یا پخلی به وکړي. She will cook. She will cook. cook معنا پخلی کول یا یو څه پخول. موږ به انتظار وکړو. We will wait. We will wait. زه به هڅه وکړم. I will try. I will try. هغه زما نږدې ملګری ده. He is my close friend. He is my close friend. زه د خپلې کورنۍ سره مینه لرم. I love my family. موږ یوه کوچنی کور لرو. We have a small house. We have a small house. small معنا کوچنی، house معنا کور.
زما پلار یو موټر لري. My father has a car. My father has a car. زه په بس کې ښوونځي ته ځم. I go to school by bus. I go to school by bus. go منا تلل، سکول منا ښوونځی، by bus منا په بس کې. هغه یو مجرد ده، یعنی واده یې نه ده کړی. He is a single person. He is a single person. هغه یو مجرد سړی دی، یو مجرد شخص ده. هغه متأهل ده، یعنی هغه واده کړی ده. نو داسې به وایو He is married. He is married. خفه کېږه مه. Don't be sad. Don't be sad. sad منا خفه، adjective ده. ستا ورور چیرته ده؟ Where is your brother? Where is your brother? هغه امریکا ته تللی ده. He went to America. He went to America. ته بازار ته څنګه راځې، یعنی په څه شي کې راځې؟ How do you come to the city? How do you come to the city? ستا کار څه ده، یعنی څه کار کوې ته؟ What do you do? What do you do? زه دکاندار یم. I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.